ولسمشر محمد اشرف غني بیا څه ویلي دي او ولې غوسه ده؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ولسمشر غني په زابل کې پر امنیتي سرتېرو برید غندلی ده. ولسمشر غني وایي افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې له افغانستانه دفاع کوي بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم په لومړنۍ کرښه کې جنګیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په زابل کې پر افغان امنیتي سرتېرو د وسلوالو برید غندلی ده. نوموړي په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډول بریدونه نه یوازې د سولې فرصت له خطر سره مخامخ کوي بلکې د دوی پر ضد د ولس کرکه او نفرت لاره پاروي. نوموړي په وینا افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې له هیواد او هیوادوالو دفاع کوي بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د افغانستان د سویل زابل کې د جمعې سهار د مارچ شلمه د افغان پولیسو او پوځ پر پشتو برید کې 24 افغان سرتېري شهیدان شول. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي په قطر کې له امریکا سره د هوکړې لیک له مخې باید د دوی 15,000 طالبان خوشي شي، خو افغان دولت بیا وایي طالبان باید له خپلو ژمنو سره سم د تاوتریخوالي کچه کمه کړي. بل پلو په کابل کې د امریکا سفارت هم پر خپله ټویټر پاڼه د زابل برید غندلی او روانو حالاتو کې د افغان ځواکونو د ژمنتیا ساتنه یې کړې او دا یې د سولې وخت بللی ده. بلخوا د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په زابل کې پر افغان ځواکونو پورنی برید په کلکو ټکو غندلی ده. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زابل ولایت په سپین غبرګه سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې پورنی برید چې له امله یې ګڼ شمېر سرتېري شهیدان شول په کلکو ټکو غندلی ده. د کرزي له مطبوعاتي دفتر په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي حامد کرزی دغه راز کړنې په ښکاره افغان وژنه بولي او زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي په هیواد کې د تاوتریخوالي او تشدد ته لمن وهل دي چې یوازې افغان پکې قربانه کیږي. د هیواد او خلکو په زیان او د سولې پر وړاندې خنډ دی. نوموړي د جګړې پر ښکېلو افغاني غړو غږ کړی ده چې په دغو حساسو شبو کې له هوښیارتیا او د تدبیر څخه کار واخلي، د پردیو دسیسو ښکار نشي او د سولې ته د رسېدو لپاره رامنځته شوي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. دوستانو ستاسو خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره غواړم. که ویډیو مو دوستانو شیر کړی نه وي نو حتما شیر او لایک یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.